د طالبانو ډېر غوره اقدام او نور تازه خبرونه په همدې ویډیو را سره تر پایه وګورئ او ویډیو په آخر کې مو خپل نظر هم را سره شریک کړئ. امیر خان متقی وایي د اسلامي امارات د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی په قطر کې د قطر د بهرنیو چارو وزارت د نړیوالو همکاریو په چارو کې د دولت له وزیر لولو الخاطر سره لیدلي دي. په دغه لیدنه کې امیر خان متقی د قطر هیواد له کوربتوب او دا چې له افغانستان سره د اړیکو پراختیا ته لومړیتوب ورکړی مننه کړې ده او د هغو ماشومانو چې زړونه یې سوري وو د هغوی د درملنې ډیپلوماتانو او لوبغاړو ته د روزنیزو زده کړو او د لوبو لپاره د لوبغالو په جوړولو او د کرنې په برخه کې د اصلاح شوو تخمونو په برخه کې مرسته وکړه. په دغه لیدنه کې میرمن الخاطر ویلي چې روغتیا، زده کړو، کرنې، بدني روزنې او داسې نورو بېلابېلو برخو کې مرستې ته ژمن یو او کوښښ کوو چې له افغان حکومت سره په همغږۍ ژر تر ژره میکانیزم جوړ او یادې پروژې پیل کړو. هند د هند په هریانا ایالت کې د مسلمانانو په لاریونونو کې د دوو پولیسو په ګډون اووه تنه وژل شوي. د معلوماتو له مخې دغه لاریونونه پرون دوشنبه د هریانا ایالت په ګورګاون کې د یو جومات د سوځولو او د ملا امام له وژل کېدو وروسته پیل شوي دي او له 2 ورځو راهیسې دوام لري چې پکې د وژل شوو کسانو شمیر 7 تنو ته رسېدلی دی. قهرجن لاریونوال د وژل شوي ملا امام لپاره عدالت غواړي. بلخوا نورو ښارونو کې د هندوانو او عیسایانو ترمنځ هم جنګونه رامنځته شوي دي. ایران د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو وزارت وایي چې له ایران څخه 2902 تنه افغان کډوال د اسلام کلابندر له لارې هیواد ته راستانه شوي دي. د یاد وزارت په خبره چې د یادو شوو کسانو له جملې څخه یې 216 تنه د کډوالۍ نړیوال سازمان ته د مرستو د ترلاسه کولو په موخه ورپېژندل شوي دي. کندهار په کندهار کې د هغو وارداتي توکو مخه ونیول شوه چې په هیواد کې تولیدېږي. د کندهار ولایت د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست د صنایعو خونې د مسؤلینو د څرګندونو له مخې ویلي دي چې واک ته د اسلامي امارت له رسېدو سره په دغه ولایت کې صنعت ته پاملرنه ډېره شوې ده. د صنایعو قانونو خونې اجرایوي مدیر احمد الله عزیزي د سه‌شنبې په ورځ باختر خبري اژانس ته څرګنده کړې ده چې دغه ولایت د پایپونو او نورو پلاستیکي توکو په جوړولو کې پر ځان بسیا شوی دی او د دې توکو د وارداتو مخه یې نیولې ده. سالنګ دا چې د سالنګ د بیا رغونې چارې روانې دي په همدې خاطر به له شنبې څخه تر نامعلوم وخت پورې سالنګ لاره تړلې وي. دا وه زموږ چمتو شوي خبرونه. تر بیا ښه وخت ښې چارې.